سلامونه او نیکې هیلې. زه مسافر له افغان ټیک په هلو ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ په دې خبرې وکړو چې سوشل انجینرینګ څه ته ویل کیږي او سوشل انجینرینګ څوک استعمالوي او سوشل انجینرینګ څخه ولې استفاده. ویډیو شروع کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل ته سبسکرایب کړي او پس له هغې دې کومړي ته یې کېږدي. په دې خبرې کوو چې سوشل انجینرینګ څه دی. که په ساده الفاظو کې زه تاسو سره دا شریک کړم چې سوشل انجینرینګ یو چاته فراډ ورکول. دا ویډیو نوره مخکې کولو نه که چیرې تر اوسه پورې تاسو زموږ د فیشنګ په اړه ویډیو هم نه کتلي اول هغه وګورئ. په ډسکرپشن کې د هغې لینک شته دی او بل د دې تړاو د کلیک بیټ سره هم دی. که چیرې تاسو هغه ویډیو هم نه کتلی نو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ نو بیا سوشل انجینرینګ وګورئ. ولې چې سوشل انجینرینګ کلیک بیټ او فیشنګ سره هم تړاو لري. سوشل انجینرینګ داسې یو عمل دی چې یو چا سره فراډ کول دي. یعنی موږ چې څه غواړو نو هغې انسان نه په چل او فریب څخه هغه معلومات ترلاسه کړي. مثال په توګه یو کس دی خپل ملګري ته یو ایمیل استوي. هغه ایمیل چې کله وګوري نو هغه ایمیل د هغې د رئیس لخوا او په حقیقت کې داسې نه وي. نو کله چې هغه اوپن کړي نو هغې کې معلومات وي د هغې د کمپنۍ په اړه نو هغه ټول معلومات ته ریپلای کړي. نو د کمپنۍ په اړه د هیکر ته څه معلومات پکار وي نو هغه ټول ترلاسه کړي. کله چې داسې حالت کېږي تاسو ته یو داسې ایمیل راځي نو تاسو اول هغه ایمیل کنفرم کړئ چې آیا دا لینک اصلي دی که غلط دی. اول هغه لینک وګورئ چې آیا دا صحیح دی نو پس له هغې ځواب ورکړئ. فقط دا نه ده چې تاسو نوم راغی ستاسو د سی یو نوم دی یا ستاسو د رئیس نوم دی. نه، اول هغه لینک هم چک کړئ چې آیا دا اصلي لینک دی که یا غلط دی. ډېر وختونو کې داسې کېږي چې د مخابراتو شرکتونو لخوا یا د هغې څه په نامه باندې موږ ته زنګ راشي چې تاسو دومره جایزه ترلاسه کړې ده موږ ته دا معلومات راواستوئ. نو دا هم سوشل انجینرینګ ده. دا دروغ دی، فریب دی، چل دی. ډېر وختونو کې موږ واټساپ باندې موږ ته یو لینک نو داسې لینکونو باندې کلیک کول یا خپل معلومات ورکول او دې څخه ځان وژغورئ. نو دا ډېر وختونو کې هغه انسان بالکل په ځان خبر هم نشي خپل ټول معلومات هیکر ته ترلاسه کړي. یعنې چې نور هم دا ساده کړمه بس یو انساني مغزو سره لوبه کول هغې سره لوبېدل دي او هیکر ترېنه اتومات خپل معلومات ترلاسه کړي. هیله کومه چې دا یو معلوماتي ویډیو به ستاسو خوښه شوي نو که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ. مننه.